دوستانو څنګه چې تاسو کتل چې د دې کہانی په اوله حصہ کې څومره خوفناک سینز تیر شو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا کہانی د یو قصاب یعنی د انسانانو د قصاب په باره کې ده چې دا قصاب د شپې د ټولو نه اخیری ټرین کې سفر کوي او په دغه ټایم کې چې څوک هم په ټرین کې دله په لاس ورځي نو دی تخته کوي. ملګرو د دې کہانی اهم کردار لیان نومي هلک دی چې دی دغه قصاب یعنی مهاګنی د حقیقت بې نقاب کولو په کوشش کوي. ملګرو د دې کہانی اوله برخه ډیره اهمه ده، لہذا که دغه ویډیو تاسو نه وی کتلی نو د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی یا دغه ویډیو زموږ په چینل هم کتی شئ. نو دوستانو په دې کہانی کې مخې ته ډیر خوفناک سینونه را روان دي، لکه مثال موږ به وینو چې یو سړی د لیان نه ژبه وشلی او په خوله پرې چک ولګوي. بل سین کې به موږ وینو چې هم دغه سړی د لیان د ښځې مایا نه په ژوندي زړه وکاږي. نو دا کہانی انجوای کړئ. دې نه مخکې چې موږ مخکې کہانی شروع کړو دا ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې ویډیوګانو موږ ډیر زیات مهنت کوو. نو ملګرو کله چې لیان مهاګنی لره بې نقاب کولو دپاره سره د کیمرې ټرین ته وخیږي نو هغه دلته وویني چې مهاګنی یو دوه هلکان مړه کړي وي او د هغوی سره یې ډیر ظلم شروع کړی وي، خو مهاګنی د لیان نه وي خبر. نو کله چې مهاګنی خبر شي دی ډیر په غوسه کې په لیان پسې راشي. دلته لیان هم ډیر کوشش وکړي چې په څه طریقه د ټرین نه وځي، خو دلته مهاګنی لیان د مرۍ نه ونیسي او کړکۍ ته یې راوبغي چې دې سره لیان پټک بېهوشه شي. چې کله د لیان سترګې کولاو شي نو څه ویني چې هغه هم په کونډه کې الټه ځوړند شوی دی. دینه پس دلته څلور قسم مخلوقات راشي او د په ملا باندې څه نشانونه وکړي. دوی لیان ته دومره تکلیف ورکړي چې لیان دوباره بېهوشه شي. دینه پس چې کله د لیان سترګې کولاو شي نو هغه په یو فیکټرۍ کې ځان بیا مومي. دلته موږ ته معلومه شي چې مهاګنی په ده رحم کړی وي او دی یې ژوندی پرېښی وي. نو لیان دې ځای نه باغ اختیار کړي او کور ته ډیر په زخمی حالت کې راورسي او خپلې ښځې مایا ته ټوله قصه وکړي چې دا ټول قتلونه مهاګنی کوي او بیا د دوی ډیډ باډیانې په یو خوشي ټرین کې ځوړندوي. خو مایا بیا هم یقین نه کوي ځکه چې د لیان سره هیڅ قسم ثبوت نه وي او بل طرف ته د لیان نه مهاګنی کیمره هم اغستې وي. دینه پس د دې خبرې واضحه کولو دپاره مایا د خپل رور جارکس سره د مهاګنی کور ته لاړه شي. هلته دوی ډیر خطرناک اوزار وویني چې په دې کې د غوښو کټ کولو قسمه قسم اوزار پروت وي او مایا ته دلته یوه ډایري هم میلاو شي چې په کوم کې د 1911 نه تر اوس زمانې پورې مهاګنی چې څومره هم مړي کړي وو د هغوی د نومونو ډیټیل او دې نه علاوه نور هم ډیټیل لیکلی شوی وي چې دا مړي په کوم ټرین کې په کوم وخت کې مړه کړي شوي دي. دې هر څه لیدلو نه پس مایا ته د لیان ټولې خبرې حقیقت ښکاره شي او اوس مایا ته د لیان په ټولو خبرو یقین راغلی وي چې دا ټول مړي په حقیقت کې مهاګنی کوي. دې نه پس هغې ته پته ولګي چې جارکس خو غیب شوی دی. مایا د جارکس په تلاش کې وي چې دلته هغې ته مهاګنی په یو ډیر د غوسې په حالت کې مخامخ راشي، خو دلته خوش قسمته مایا ته دغه ځای نه روغه وتښتي. سمو ده پس چې کله مایا د هغه جاسوسي خواله ورشي نو ټوله کهانی ورته بیان کی چې مهاګنی په ټرین کې ډېرې غټې کارنامې راغستې دي او د څو ورځو نه زما ورور هم غیب دی. نو دلته دغه میډم د دې په خبره یقین نه کوي څنګه چې دې د لیان په خبره هم یقین نه وکړی. دغه میډم مایا ته ووایي چې مهاګنی ستا خلاف کمپلین کړی دی چې دې زما ډایري پټه کړې ده. نو مایا هغې ته وایي چې د مهاګنی ډایري زما سره نشته، زما د رور سره ده. نو که اوس د ډایري موندلو کوشش کوي نو جارګس به پیدا کول غواړي. دې نه پس مایا کور ته لاړه شي او ډیره پریشانه وي او دا فیصله وکړي چې اوس به زه مهاګنی شوټ کومه یعنی په تمانچه به ورله دا سر ولم. هغه چې کله تمانچه په بډه د کوره راوځي هغه جاسوسه ښځه ورله بیا مخې له ورشي. دلته دا جاسوسه بیا مایا ته وایي چې د مهاګنی ډایري هغه ته واپس کا. نو دې خبرې سره مایا ډیره غوسه شي او په میډم جاسوسي پسې تمانچه راوکاږي او پوښتنه ترېنه وکړي چې زما ورور موسک و. دې نه پس جاسوسه ښځه مایا ته ووایي چې ستا ورور هم په هغه ټرین کې دی. نو دلته موږ ته پته ولګي چې دا ښځه هم د مهاګنی سره میلاو وي. خیر مایا او لیان ټرین سټیشن ته لاړ شي. مایا ټرین ته ورننوځي. مایا چې کله د مهاګنی کیبین ته ورننوځي نو ډیره حیرانه شي او یو کریکه هم ووایي. مایا وویني چې هلته د ډیرو خلکو لاشونه الټه ځوړند شوي وي او داسې ښکاري
چې دلته تندوري سجانې پخیږي او په همدغه لاشونو کې مایا ته د هغه ورور هم ژوندی میلاو شي. په دې کې مهاګني خپل ځای ته راننوځي. هغه چې مایا وویني نو په هغې باندې د اټیک کولو کوشش کوي، خو په دې کې لیان هغه د بار نه وویني. لیان یو زوردار گزار په مهاګني وکړي چې په دې سره د هغې دواړو مضبوط فایټینګ شروع شي. په دې جګړه کې یو چاقو د مهاګني د لاس نه د جارګیس په خېټه ولګي چې دې سره د جارګیس خېټه کټ شي او جارګیس هم په دغه ځای کې مړ شي. نو آخرکار ملګرو لیان دغلته په خپل جګړه کې کامیاب شي او مهاګني د ټرین نه بهر لړ کی. د دوی خدا خیال وي چې مهاګني خوډي تکو، خو په دې کې ټرین اچانک ودرېږي او د ټرین کلندر د دوی خوا لراشي او دوی له دا کاشن ورکی چې په دې ځای کې چې څومره هم مړي او لاشونه دي د دې نه لرې شي. دلته ملګرو د دې کهانۍ حقیقت ښکاره شي. دوی چې کله د لاشونو نه اخوا شي نو څه ګوري چې څه عجیبه غوندې مخلوق په دغه لاشونو راټول شي او د لاشونو په خوړو کې مصروف شي. مهاګني به دا خلک ځکه مړه کول چې دې قسم مخلوقاتو لره د خوراک بندوبست وکړي، ځکه چې دوی د انسانانو نه بغیر بل څه نه خوري. په دې کې چې کله لیان او مایا د ټرین نه کوز شي نو مهاګني دوباره دغلته راشي، هغه لا ژوندی وي. نو دلته یو ځلې بیا د لیان او مهاګني ترمنځ مضبوطه لانجه ونښلي، خو په اخر کې لیان د نر بچې د مهاګني اورپي قصاب خان خاتمه وکړي او د هغه په مرۍ کې یو هډوکی ورشګه کړي او همدغلته مهاګني د دنیا رخصت شي. دینه پس کلندر لالا د دوی خوا راشي او هغې ته ټوله کهاني واوروي او ورته ووایي چې دا تا چې څه هم وکړل نو ښه دې ونه کړل، ځکه چې مهاګني پخپله ظالم نه و، هغه په دې کار باندې حکومت مسلط کړی و، ځکه چې دا مخلوقات د انسانانو د پیدایش نه مخکې دلته آباد دي او دلته اوسیږي. او د مهاګني دا کار و چې خلک مړه کړي او د دې بلاګانو د خوراک بندوبست وکړي. حکومت دا کار ځکه کوي چې دا بلاګانې د ورځې په چا حمله ونه کړي او په ملک کې سپسات جوړ نه کړي. دا مخلوقات صرف په دې ځای کې بند کړل شوي دي او دوی د انسانانو علاوه نور څه نه خوري. که چېرته دا مخلوق پرېښودی شي نو دا به د یو ډېرې تباهۍ ذریعه وګرځي او کافي خلک به مړه کړي. نو په دې وجه مهاګني دا کار کوو چې خلک به یې مړه کول او د دې مخلوقاتو ګزاره به پرې روانه وه، دې دپاره چې په ملک کې امن وي. په دې کې لیان ډېر زیات غوسه شي او په کلندر حمله وکړي، خو دغه کلندر لیان د مرۍ نه ونیسي او اوچت یې کړي. دې لیدو نه پس موږ ته دا اندازه ولګي چې دا کلندر خو ډېر زیات طاقتور دی، په دې کې هم څه ګډوډ شته دی. دې نه پس دغه کلندر د لیان په خوله کې لاس ورکړي او د لیان ژبه په زوره بهر ته راوکاږي او د لیان ژبه وشلي، دې دپاره چې لیان چاړه شي او خبرې نشي کولی. دې نه پس دغه په مایا باندې ورشي او په یو چاقو د هغې سینه وشلي او په ژوندینې د هغې د سینې نه زړه راوباسي. دې نه پس دغه سړی لیان ته د هغې ښځې د مایا زړه مخامخ ونیسي چې هغه اوس هم درزیږي. دوستانو لیان خو هسې هم په درد او په تکلیف کې وي، هغه چې لا د دې د پاسه دا وویني چې زما د ښځې سره دا څه وشو نو هغه مکمل په صدمه کې لاړ شي او بېهوشه شي. دې نه پس دغه سین ختم شي نو اوس موږ بل سین کې وینو چې یو څو ورځې پس هغه جاسوسه ښځه په ټي وي ګوري چې مایا غیبه ده. دینه پس هغه ځان تیار کی او د مهاګني ټول سامان او اوزار یو نوی قصابي لور کی. نو اوس په دا نوی قصابي خلک مړه کوي او د هغه کریچرز یعنی مخلوقاتو د خوراک بندوبست بکوي. پته نه لګي چې حکومت دا مخلوقات مړه کوي ولې نه، یا خو به حکومت ته د دین څه فایده وي، کېدای شي چې د سرو زرو انډې ولاچي. خیر دلته موږ د دغه نوي قصابي مخ وینو نو دا بل هیڅوک نه وي، دا لیان وي.